Attractive tourist places in افغانستان د افغانستان زړه راښکونکي سیاحتي ځایونه یعنی هغه سیمې په افغانستان کې چې خلک ورته د سیل او چکر لپاره راځي. افغانستان یو له هغو ځایونو څخه دی چې په دې وروستیو کې زیات بهرني سیلانیان ورته راځي ترڅو د افغانستان د خلکو له فرهنګ، خوراکونو، تاریخي ځایونو، دود، دستور او د طبیعي منظرو نه خوند واخلي. د پښتو لایف لایبرري په دې معلوماتي ویډیو کې به تاسې د توریزم له نوم د نړۍ او افغانستان توریزم همدارنګه هغه ځایونه چې په افغانستان کې د سیل او سیاحت لپاره په زړه پورې دي ورسره آشنایي پیدا کړئ. لومړی توریزم څه شی دی؟ په اوسنۍ پرمختللې نړۍ کې ورځ په ورځ په ډیره چټکۍ سره پرمختګ او سهولتونه رامنځته کیږي، خو د دې پرمختګ او ترقۍ سره سره د انسانانو ذهني ستړیاوې او اندېښنې هم زیاتیږي. نو له دې امله په پرمختللو هیوادونو کې چې خلک کله له خپل کاري ژوند څخه ستومانه شي نو په اضافي وخت او رخصتیو کې غواړي د ذهني آرامتیا او تفریح لپاره نورو سیمو ته سفر وکړي. توریزم یا ګرځندوی یو ډول مسافرت دی چې موخه یې د نړۍ د بیلابیلو ځایونو علمي څیړنه، کتنه، تفریح، سیل او سیاحت وي. همدارنګه یو ټوریسټ هغه څوک دی چې له خپل اصلي ځای څخه نورو سیمو، ښارونو او هیوادونو ته داسې یو سفر ولري چې له ورځې کم نه وي او له کال څخه زیات نوي. ټوریسټ زیاتره وخت د هیوادونو له تاریخي ځایونو، ښارونو، میوزیمونو، پارکونو، لوبو، طبیعي منظرو او سمندري ساحلونو څخه لیدنه کوي. نو لومړی راځو د نړۍ توریزم ته. نن ورځ ګرځندوی یا توریزم په نړۍ کې د اقتصادي ودې یوه لویه سرچینه اوښتې ده او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې توریزم یوه مهمه عایداتي سرچینه شمیرل کیږي. نو له همدې امله د نړۍ زیاتره هیوادونه هڅه کوي ترڅو د ګرځندویانو او ټوریسټ لپاره پراخه امکانات چمتو کړي او د ګرځندویانو نظر ځان ته واړوي. که یوه وړه بیلګه یې درته ووایو، د روسیې د ټاس د خبري اژانس له مخې د قطر هیواد یوازې د 2022 کال د فیفا نړیوال کپ لپاره د ټولو زیربناو له مخې 200 بلیونه ډالره مصرف کړي او ترڅو د بهرني هیوادونو کسانو لپاره امکانات برابر کړي. که دا مصرف د نړۍ په سطحه لومړي مالداره کس ایلان ماسک د ټولې سرمایې سره پرتله کړو نو د هغه ټوله سرمایه 1.45 بلیونه ده. نو له دې هم تاسو اندازه لګولی شئ چې د نړۍ پرمختللي هیوادونه د هیواد د سیلانیانو لپاره په څه ډول او څرنګه امکانات برابروي ترڅو د نړیوالو نظر ځان ته واړوي. همدارنګه د نړۍ هغه هیوادونه چې په اوس وخت کې د کال زیات عاید د توریزم څخه ترلاسه کوي، په لومړي سر کې امریکا ده چې د توریزم څخه د کال 210.7 بلیونه ډالر عاید ترلاسه کوي. دویم نمبر سپین هیواد دی چې د توریزم د کال عاید یې 8.9 بلیونه ډالر دی او په دریم نمبر کې فرانس هیواد دی چې د توریزم څخه د کال عاید 8.8 بلیونه ډالر دی. خو که اوس راشو د افغانستان توریزم ته، په اوس وخت کې افغانستان د 40 کلنې درنې جګړې څخه تیر شوی او د توریزم مهم اساس ډاډمن امنیت پکې شتون لري. نو له همدې امله زیات سیلانیان ورته په اوس وخت کې راځي ترڅو د افغانستان له ښکلو منظرو، د خلکو له فرهنګ، دود او دستور څخه باخبره اوسي. همدارنګه پخې لارې، سړکونه، هوټلونه او د اوسېدو ځای لپاره هم په اوس وخت کې ښه امکانات شته. د افغانستان د 2020 کال د توریزم عاید 15 میلیونه ډالر و، خو تر ټولو زیات عاید یې له توریزم څخه په 2014 کال کې و چې 1.9 میلیونه ډالر و. اوس راځو هغه ځایونه چې په افغانستان کې د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکي دي. لومړی ښکلي او طبیعي سیمې. نورستان دا سیمه د افغانستان په ختیځ کې پرته ده. ګڼو ښایسته ځنګلونو، شنو ورشوګانو او رڼو اوبو د دې ولایت ښکلا څو چنده ښایسته کړې ده. له همدې امله په دې وروستیو کې د افغانستان د ملي پارک په نوم ونومول شوه. همدارنګه د دې ولایت خلک زیات مینه‌ناک او کلتوري خلک دي او همدارنګه د نورستان ګاونډي ولایت کونړ هم له زیاتو طبیعي منظرو او ښکلو ځایونو برخمن دی چې د دې ولایت خلک هم د نورستان له خلکو سره په فرهنګ کې څه نه څه ورتهوالی لري. څه هم د افغانستان ټولې سیمې له طبیعي پلوه سیلانیانو ته په زړه پورې دي، خو دلته یې په لنډه توګه ځینې ښایسته او ښکلې سیمې در په ګوته کوو. په ننګرهار کې دره نور او کامه ولسوالۍ، په پکتیا کې ځاځي اریوب، د بدخشان د پامیر او واخان سیمې، پنجشیر، پروان، سپین غر او نورې ګڼې سیمې له هغو ځایونو څخه دي چې له طبیعي پلوه ښکلي دي. سیلانیانو لپاره د افغانستان مهم ښارونه په لومړي سر کې د کابل ښار دی، همدارنګه د جلال آباد ښار، مزار شریف او د کندهار ښار او نور دي. د تاریخي او کلتوري پلوه د افغانستان سیمې
په بامیانو کې توږل شوې سمسې مجسمې او بند امیر، په بلخ کې د روضې مبارکې زیارت، په هرات کې تاریخي څلي د خواجه عبدالله انصاري زیارت، غور کې جامع مینار، په غزني کې تاریخي څلي، په سردار غونډۍ بلاخسار، په ننګرهار کې تاریخي آثار او د فخر افغان یعنی باچا خان زیارت او نور د یادولو وړ دي. دوستانو په افغانستان کې ستاسو د خوښې وړ تر ټولو ښایسته سیمه کومه یوه ده موږ ته یې په کمنټ کې ضرور ووایئ. هیله ده چې زموږ دا محنت مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي، نو که تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو مو د لوی الله په امان.